بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د 13 نمبر فرمولې ته او دې کې یو وړه نقطه ده صرف نو تاسو زده هم ده سټاک لپاره فرموله جوړوي چې موږ سره فعلا څومره یو شی پاتې ده یا لري فعلا ذخیره. نو فرض کړئ یو تجار ده دغه شپږ زره 400 کمپیوټر 2.5 راوړي 15 شپږ ساعت خرڅ کړي څو پاتې شوی مساوي له دې پرچیز نه منفي کې سولټ. دا فرموله که کته هندل کوو نو بیا یې ستونزه جوړیږي. دغه ځای کې فرض کړه 15 نورې خرڅ کړي خو دلته منفي 15 لیکلي زه غواړم چې دا دغه نه منفي کېږي که نه. دې لپاره به څنګه فرموله جوړه هغه اوله فرموله دې چې جوړه کړه هغه په هغه ځای کې بیخي سمه ده صحیح ده. په دې دویمې حجرې کې به کلیک کې مساوي دغه سټاک به جمع کې له دې حجرې سره منفي به کې دغه تر اوس چې کله ته کته هندل کې ګوري سبا فرض کا 15 نور خرڅ شو څومره پاتې شو 100 بل ورځ دې 115 خرڅ کړي پاتې شو 15 خو بیرته دې یو نیم سل نور راوړي هغه په خپل سره جمع کیږي. نو ترتیب باندې تاسو کولای شئ تاسو اندازه ولګي چې څومره سټاک یا ذخیره موږ سره پاتې ده. نو دې نه پس راځو د پېټرول پمپ لپاره سیټینګ کوو. دا تندر ویلی چې کوم ماوس ده دی ما دې کې دا لیست اپشن مې هم کې ورکړی ده ورته دا تر لرې کول ښه. په یو پېټرول پمپ کې یا تیلو پمپ کې پېټرول او ډیزل دي فرض کا اوس راځم ته دغه ځکه لیست ته جوړ کړه. لیست لپاره به د پېټرول او ډیزل هلته لیکلي وي لا بشري ریډیشن ته او له دې ځای به راواخلې لیست او په لیست کې به دلته کلیک کړي او راواخلي دغه دواړه اوکې لیست جوړ شو. اوس راځو پرایس ته. یونټ پرایس باید په خپله کې ولیکي مساوي اف کې چېرته دغه حجره مساوي وله پېټرول سره پېټرول د څه رقم سپیل هلته لیکلي هغه به دلته ولیکي. کامه بیا پېټرول فرض که 50 افغانۍ دي بیا کامه بیا اف کې چېرته یو کس راځي او هغه ډیزل غواړي که نه نو ډي آی ایس ای ایل سپیل باید غلط نه شي درنه کامه بیا ورته چې هغه په شپږ څلوېښت دي بیا کامه که چېرته دواړه شرط غلط و شرط غلط بیا صفر کلیک او خاصونه چې څومره شروع کړي ټولو پسې بند کړي او ښکته به یې هینډل کړي او مجموعه باید په خپله معلومه کړي مساوي ورته هم چې دا یونټ پرایس ملټیپلای بای کوانټیټي انټر کړه څومره چې دی غواړي او ښکته به یې پسې هینډل کړي. دلته مې جمع کړي دي دغه پیسې. اوس یو کس راځي موټر سایکل والا راغی څومره تیل مو اچوم هغه ورته چې 1.5 لیټر سره اچوه راغی ډیزل واچوه څومره 15 لیټر یا بل پېټرولي موټر راغی هغه ورته چې واچوه 23 لیټر هلته ضرب هم په خپله کوي دلته ورته جمع کوي خپله ورځې حساب. بیا چې کوم دا جمعه خان راغی چې واچوه 15 لیټر دا خو بس کېږي نه. اوس راځو فیصدي فارمولې ته. فرض کړئ اضافه په یو شي کې راځي په فیصدي کې فیصدي سره راځي. مثال دغه کسان دي دا وظیفې دي او دا تنخواوې دي روژې میاشت وایي شرکت رئیس ورته ویل چې ټول ته 60% اضافه ورکړئ تنخوا چې څومره وه د هغه 60% اضافه. نو کوم کس چې پیسې ورکوي هغه به 60% ته حساب څنګه کوي مساوي تنخوا جمع تنخوا ضرب فیصدي او انټر تاسو به زده څنګه چلو. اصل کې ریاضي اصول دی اول ضرب او تقسیم کیږي کنه ضرب اول وشي ډبل دیس ضرب شي په دې کې به 60% را معلوم شي دغه نو وروسته بیرته ور جمع کړي دی هغه سره تنخوا سره نو 2000 شو. بیا مثال تخفیف فرض کراغی په ریټ کې 10% مساوي یا تنخوا کې مثال 10% تر کټ کې کار نه ده کړی نو تنخوا منفي تنخوا ضرب فیصدي انټر. که فیصد د عمل د پرسنټیج نه یو ته اخیستی که نه نو پرسنټیج د که نه یې اخیستی بیا به ته په سلو باندې په خپله په آخر کې تقسیمه او که چېرته بیا اخیستی بیا تقسیمولو اړتیا نشته. له دې نه وروسته ډېر عادي فارمولې دي. مثال په دومره یو شی اخیستی دی یو کمپیوټر په دومره یې خرڅ کړو څومره کې وګټلې مساوي
د سیلز نه به منفي کې دغه پرچیزز انټر وي چې په څو دې اخیستې وي تر منفي کې ګټه ته معلومه شوله پرافټ خو د ریزلټ کې مې یوه عادي فارموله رااخیستې ده چې که چېرته مې ګټه کړي باید ګټه راته ولیکي خامخا چېرته څوک د نه وغواړي که تاوان مې کړي باید تاوان راته ولیکي مساوي اف که چیرې دغه حجره د پرافټ زیاته او له صفر نه کامه ورته ولیکي چې د ګټه کړي پښتو کې هم لیکلی چې په انګلیش کې د لیکمه پرافټ کامه بیا اف که چېرته همدغه حجره د پرافټ کمه وه له صفر نه کامه بیا ورته ولیکي چې د لاس تاوان یې کړي پوهېږم څنګه لیکل کېږي او که دواړه شرایط غلط مطلب نه ګټه او نه تاوان بیا ورته ولیکي چې نو پرافټ نو لاس نه یې ګټه کړې نه تاوان خو دا په ډبل کورس کې لیکي ځکه چې ما دلته ډبل کورس ورنه کړه دې لپاره به زه راشم اخره کې د څومره قوسونه شروع کړي ټولو پسې بند کړي انټر به یې کړي او ښکته به هینډل کې تاسې وګورئ دې کې تاوان کوي تاوان ولې وکړي کله کله بلټ کې یو نیم شی لږ لږ خراب شي که نه نو چې ټوله بند توانېږي به لږ تاوان یې خرڅ کړي او همدغه رقم دې کې هم ګټه کړې په دې کې نه ګټه کړې نه تاوان استاد ته راغلی ورته ویل که زه استاد نه ګټلې ملګری یو نه ګټلې په خپل سر له دې نه پس چې دا یو داسې فارموله موږ او تاسې جوړو فرض کړئ ورډ موږ په 40 ورځو کې ته یو اکسل په 15 ورځو کې د استاد چې احمد نومیږي په دې تاریخ باندې ورډ پروګرام شروع کړی علي په دې تاریخ باندې د اکسل پروګرام شروع کړی او ولی په دې تاریخ باندې د ورډ پروګرام شروع کړی دا په کوم تاریخ ختميږي د اختتام تاریخ باید معلوم کو مساوي 40 جمع دغه تاریخ اس ډیټ سٹارټینګ ډیټ ای ډیټ ان ډیټ اخري تاریخ د ختمېدو دلته اوس فعلا تاریخ کاری تاسو ته به نښ کاری ولې چې دغه ځای کې ما ډیټ انتخاب کړی دا تاسو ته به جنرال وي که جنرال د انتخاب داسې به ښکاري ته به داسې کار وکړې دا به شارټ ډیټ یا ډیټ ته به یې بدل کړې دغه نه وروسته به یې ښکته هینډل کړي په دې ټایم کې داسې فارموله جوړول غواړم که چېرته د دې ساعت وخت پاتې وي مطلب لا ختم نه ده باید راته ولیکي چې وخت یې شته که نه او که چېرته وخت پوره شوی باید راته ولیکي چې دې کلاس وخت پوره شوی او که آخري ورځې باید هغه هم راته ولیکي دې لپاره باید په دې سی ډیټ مطلب کرنټ ډیټ موجوده تاریخ کې داسې تاریخ ولیکم باید چې هره ورځ اپډیټ کېږي هره ورځ چې راخلاصې د هغې ورځې تاریخ وي باید که نو مساوي ټوډې په نوم یو فنکشن د قوس شروع قوس باندې انټر به یې کړي نو ښکته یې پسې هینډل کړي دا چې کومه ورځ راخلاصې د هغې ورځې تاریخ به وي په دې کې او د فارموله د مساوي اف کې چیرې دغه د موجوده تاریخ کم ول د ختمېدو تاریخ نه کاما بیا ورته ولیکه چې ټایم از لیفټ وغیره چې ټول چې پاتې ده کاما بیا اف کې چیرته دغه حجره مطلب د موجوده تاریخ زیات شول د ختمېدو تاریخ نه کاما بیا شي وکړه بیا ورته ولیکه چې ټایم از اوور وخت ختم ده او که چېرته دوه شرایط غلط نه کم نه زیات نه مساوي به وي که نه بیا ورته ولیکي چې لاست ډے نن اخري ورځ دې وخت ختم ده ولې ختم ده چې 2014 کال کې ختمېده دا وخت پاتې ده ولې چې دا په درېیمې په 21 تاریخ ختمېږي نن د درېیمې نهم تاریخ ده او د دې اخري ورځ ده ولې چې نن د درېیمې نهم تاریخ ده د ختمېدو تاریخ هم د درېیمې نهم ده له دې نه پس بیا هم هغه د تخفیف فارموله ده اکثر خصوصي پوهنتونو کې یا لیسو کې یا مثال کورسو کې داسې اصول یې ښاغلی حکمت الله ویکسه چې که څوک له یوه ټولګي نه بل ټولګي ته اول نمره لاړه نو هغه سره 100% تخفیف یا 80% تخفیف څوک چې دویم نمره لاړه هغه سره په راتلونکي سیمسټر کې 50% تخفیف او څوک چې دریم نمره کامیاب شوی هغه سره 10% تخفیف یا 50% تخفیف او د نور سره تخفیف نشته دې لپاره فارموله څنګه جوړوي فرض کې موږ سره کسان له ورډ نه اکسل ته راکامیاب شوي د اکسل فیس لیکلی اول نمره دویم نمره دریم نمره څلورم نمره هم لیکلي ښکته نور کسان هم لیکلي مساوي اف که چیرې دغه حجره مساوي شوله له فاست سره کاما بیا شي وکړه فیس راواخله منفي که 3 فیس لږ مخکې موږ تاسې کار وکړو ضرب یې که په اویاو کې فرض که 80% تخفیف وکړو تقسیم پر ځکه چې فیصدي خو نشته که نه
فیصد علامه تقسیمه به په خپل وزن بیا کاما بیا اف که چیرته همدغه حجره مساوي شوله له سیکنډ سره کاما بیا چې وکړه فیس راواخله منفي کترې فیس ضرب کا په 500 کې تقسیم پر سل بیا کاما بیا اف که چیرته همدغه حجره د پوزیشن مساوي شوله له تھرډ سره دریم نمبر سره کاما بیا چې وکړه فیس راواخله منفي کترې فیس ضرب کا په 10 کې تقسیم پر سل او که چیرته ټول شرایط غلط و اول نمبر او دویم نمبر او دریم نمبر نه و بیا ورته چې داسې کار وکړه فیس راواخله منفي کترې فیس ضرب کا په 0 کې تقسیم پر سل مطلب دوی سره 0% تخفیف قوسونه د څومره شروع کړي ټولو بند کې انټر به کې دا به د 80% تخفیف نه وروسته 390 افغاني فیس راوړي 50% تخفیف نه وروسته به د 9.5 فیس راوړي په 1300 کې او 10% تخفیف کې به 19 افغاني راوړي او دغه نه مخته چې کوم دا نور کسان سره تخفیف نشته نو هغه به هماغه فیس راوړي که غواړي چې ټوټل میل او فیمیل معلوم کړي چې څومره موږ سره میل شاګردان دي څومره فیمیل دي دې لپاره به راشي دلته ټي میل مساوي کاونټ اف شرطیه کاونټ ده ورته هم چې رینج انتخاب کوم چې چېرته به دې حجرو کې چا کاما د میل لپاره ما ام لیکلی ده ډبل کورس کې به ام ولیکي که تا مکمل ام ای ال ای میل لیکلی وي نو بیا به دغه ځای کې هم میل ولیکي قوس متصل بند کې انټر به یا 2 نفر دي همدا رقم مساوي کاونټ اف که چېرته د حجرو کې چا چېرته په یو ځای کې کاما ډبل کورس کې به فیمیل یا اف ورته ولیکي څومره که دلته اف لیکلی اف به ولیکي که فیمیل لیکلی فیمیل به ولیکي انټر به کړي که دا کس ګورې زه په میل بدل کړم هلته خپله تغیرات کې راځي له دې نه پس چې کومه د ډېره عادي فارموله ده موږ تاسې مخکې د هغه خبر هر یو به ځان چې کار په کړي د ډالر ریټ چې کوم د فرض کړه یو ډالر نه 80 افغانۍ جوړېږي د یو کس سره 1200 ډالر دي بس 600 ډالر دي نو څومره افغانۍ تر جوړېږي مساوي دا ریټ ته به ضرب ورکړي په دې ډالرو کې انټر به کړي افغانۍ به درته تر جوړې شي همدا رقم بیرته که میزان وکړي 9200 دي نو ورته چې بیرته 100 ډالر ته جوړېږي مساوي دغه افغانۍ به تقسیم کړي په دې ډالر باندې ریټ باندې خو مهمه فارموله د موږ سره د زکات داسې اصول دي چې که چېرته څه پیسې مال یا چې د سره دي د تا د اړتیاونه زیات دي او د هغو قیمت د 9 تولو سرو زرو یا 2.5 تولو سپینو زرو سره برابریږي او کال په تیر ده نو تا باندې زکات فرض ده په 40 کې یو افغانۍ ده په 40 افغانیو کې یو افغانۍ ده په ډالرو کې یو ډالر ده په دینارو کې یو دینار ده په 100 کې 2.5 جوړېږي په 1000 کې 45 جوړېږي نو راځو زکات ریټ مې لیکلی ده 2.5 د سل له نګاه نه مې لیکلی ده حکمت الله نو د سل نګاه نه مې لیکلی ده مې روپۍ هم سلو ته لیکلی دي اماونټ زه ته مې داسې کار وکړه میزان به مې تیار وشي ته دغه معلوم کړه ریټ څنګه معلومیږي زکات یې څومره کېږي مساوي پیسې به راواخلې ضرب به یې کې په ریټ کې او تقسیم به یې کې په څو دلته یوه نقطه ده که چېرته د ریټ د سلو له نګاه نه لیکلی وي په سلو به یې تقسیموي مطلب 2.5 افغانۍ یا 2.5 لیکلی وي په سلو به یې تقسیموي که یوه دې لیکلی وي ریټ یوه نو په 40 به یې تقسیموي که 15 دې لیکلی د زرو له نګاه نه دې لیکلی د ریټ نو بیا به یې په زرو تقسیموي موږ به یې ټولن په سلو تقسیم کړو ځکه چې موږ د سلو له نګاه نه لیکلی دا فارموله به ښکته هینډل کړي د زکات ریټ به هم ښکته ولیکي دلته اوس پیسې یو کس یې چې ما سره اتاویا 7 او دومره 7,000 ډالر دي فرض کړه ملیونر ته ورنږدې سوی که نه ملیونر هغه چا ته یې چې 10 لکه یا 1 میلیون ډالر ولري انټر کړه ده باندې 9,200 ډالر وي که دینار وي د هغه زکات همدا رقم د نورو هم معلومولی شي 15,000 کې څومره جوړېږي او وغیره وغیره
د دې نه پس فرض کړئ استادانو سیستم د بیا فرض کړئ موږ سره استاد چې هغه رحمت الله نومیږي ورډ پروګرام استاد ده لس شاګردان لري 900 افغانۍ فیس ته 9000 جوړیږي 15% موږ دته کې ورکو نو استاد ته څومره پاتې کیږي چې استاد پیسې څومره کیږي مساوي دغه نه ثواب نه د پیسې به ضرب کې په فیصدي کې که فیصدي دې سره لیکلي کنه دې لیکلي فیصدي کې به ضرب ورکې تقسیم به کې په سلو باندې نو دومره دته جوړیږي او دومره انسټیټیوټ ته پاتې کیږي له دې نه بغیر راځو موږ تاسو ډیټابیس فنکشنز نو لته کم کار د په هر یو شیټ کې ډیټابیس فنکشنز موږ تاسو مخکې ویلي د جمع او منفي ضرب او تقسیم او ایوریج او کوچنی عدد معلوم کا غټ عدد معلوم کا خو هغه دغه سي عدد ک ډیټابیس دی جوړیل ته به څنګه جوړ کړي تقریبا هغه ایڈوانس فلټر ته ورته ده خو هغه چې د ډیر کار کوي دا چې کوم د ټولګي لپاره ډیر ښه ده کټګوري دي جوړي مثال دی ورډ کسان صرف راته وکړي او د ایکسل او چې شي کنه دغه مجموعه راته وکړي دې لپاره موږ څه کار کوي دا هډینګ مډل د پیسټ کړی دا د دوه واره پیسټ کړي د کوم به د فنکشن نمونه لیکلي دي په دې کې کار سره کم کیږي مساوي डी गेट په آی ډی باندې یا په رجسټریشن نمبر کې معلومه डी गेट په نوم یو فنکشن ده دا به استعمال کی د یو فنکشن چې سره کوم استعمال ده د ټول دغه رقم ده وای چې ټول ډیټابیس انتخاب کوته چې دغه د انتخاب نکړه کاما یہ چې فیلډ وکای فیلډ مطلب کالم راته خدم ته دی رجسٹریشن نمبر کالم ده کاما کرایټیریا سرچ به کوم ځای کې کې دلته نو د ټولو کارول چې په هم دې ډول دی اوس راځو سم غلطه سی ویلو کنه دا مساوي ډي سم د ډیټابیس مجموعه راته وکړه دا به ټول د انتخاب کې د موږ ډیټابیس ته کاما چې فیلډ وکړم چې فیسونه راجمع کا او سرچ په کوم ځای کې کاما ورکا تم چې دلته کوم هم دا رقم دې کې مساوي डी میکس په ډیټابیس کې ټول نه غټ عدد معلوم کا خو په څه کې معلوم کا انتخاب د ډیټابیس کا مو تم چې فیسونه کې معلوم کا او تلاش به سرچ به په دې ځای کې کوم په هم دې ډول په ډیټابیس کې ټول نه کوم نه عدد डी مینیمم ټول ډیټابیس انتخاب لدینه بغیر ورته وایي چې کاما باور کې او فیسونه کې ټول نه کوم نه عدد او هم دا رقم دلته به سرچ کوم بالکل په هم دې ډول او سطح معلومیږي مساوي डी ایوریج خاص شروع دې ټول ډیټابیس انتخاب کاما سرچ څه شي مثال کوم فیلډ په فیس کې ټول نه کم فیس او هم دا رقم دلته سرچ کوم او انټر وکړم هم دا رقم مساوي डी کاونټ څومره کسانو فیسونه وروړي ډیټابیس کې نو هغه به انتخاب کې د څه ټول ډیټابیس کاما پسش کې فیسونه او هم دا رقم بدلته سرچ کو کار د دوست رقم کې پاس بځي او کس یې چې ما آی ډی د 15 اتلس نمبر یا 19 نمبر یې څنګه میږي هغه نو مې درې څه کې خو 19 نمبر آی ډی دا نمبر فیس راوړی دا خو یو کست اسنه نسم دا داود نمیږي ایکسل او دیالس بیا راځي او کس په نوم باندې مثال ځان پیدا کوي اصغر یې لسم نمبر آی ډی د 1000 افغاني فیس راوړی یک نفر است اصغر دا پروګرام باندې مدیر صاحب وایي اجتماع توخه د ایکسس مجموعه ته ماته وخه یې څلور نفر دی او فیسونه یو رقم دی دومره فیس جوړیږي همدا رقم ته دی ورډ وخه انټر کا یې چې ونه نفر دی دومره اوسط جوړیږي کم عدد دومره د کې غټ عدد دومره دا او دومره مجموعه جوړیږي راځو ګور دا تاسو فیس 4 وړه کم فیس راوړل مطلب فیسونه ستونزه لري دویم نفر ده خالی ورډ پروګرام کې 800 افغاني فیس راوړل خطاب سي 100 افغاني بقایا لدينا پس که چیرته کوم صراف مراف وی کنه لکه کوچنای صراف نو حتی خلک څه کوي پیسې خلک اوس رکیږي دي کنه ا دې کې خودلو پیسو لپاره کده چې اتومات سیستم د هر یو کس لپاره جوړي څنګه جوړيږي وایي سیکریټر څه لګوي باشه ښه نو جنوري فبروري تاسو به ځای شریک کړی جدول دا یو رقم د پټول کې مثال یو کس د احمد محمود نومیږي تاسو ر پیسې کې هدي دومره
دومره پیسې درکړې ته صرافې ښه ودرې کله چې احمد ته دا نومېږي او په دغه تاریخ باندې دې دومره پیسې راکړې ګیس کې درکړې مازدیګر کې بیا 10,000 په کار هغه دې ورکړل همدغه ځای کې مساوي څومره پاتې شوې په دغه ورځ د دې نه منفي دغه کته دا فارمولا هندل کړل تر اخره پورې بیا په دې حجرو باندې دلته هغه نمبر انتخاب کړی دا او منفي عدد مې په سره رنګ کې انتخاب کړی اوکې بل ورځ بیا راځي او یې چې ما 15,000 نورې په کار دي خو دغه ټول چې کوم دي دلته جمع کېږي چې تر څو د دې میاشتې ټول حساب مونته معلوم دومره پیسې ټولې راوړې دي بېرته دومره راوړې دي فعلا یې دومره موږ سره پاتې دي بله ورځ سړی تللی وویشته چې ما خو 1,00,000 په کار دي 1,00,000 افغانۍ باور چې کله جوړ ورته لیږي صرافان که نه نو دلته ګوره دې تا په ور واوښتلې اوس اخري مجموعه دلته ښکاري 450,000 یې تا په واوښتې دی چې راغی بله ورځ نو 3,00,000 نورې ته راوړې هغه مې خود درکړې نورې مې سره پاتې شوې دا حساب داسې روان و دلته تاریخ وخت هر یو شی سیستم برابرولی شي نور ورته زه فارمولو باندې کار ته کوم دغه جدول کې داسې مشکل شي نشته صرف چې کله ته دویمې میاشتې ته واوښتې تاسې وګورئ 2,90,000 دلته دي که نه فبروري ډول په اتومات ډول اوښتې وي دا څنګه دلته راورسېد د دې لپاره ډېره عادي فارموله ده باید دغه اخري عدد چې کوم د په خپله دې طرف ته راواړئ د دې په ګټه باندې مو ستاسې پوه کول فنکشن ته وګورئ مساوي n صرف n په نوم فنکشن ده n صحیح ده n چې کله وایي قوس شروع که دغه میاشتې نه کومې کې چې ته فعلا موقعیت لرې کې ولاړ یې کلیک دې پکې کړی ده یو میاشت مخته ته به لاړ شي او دغه حجره کې انتخاب کې قوس نقطې بند کې انټر دا سره که لینک په دویمې میاشتې کې بیا دا حساب داسې روان و درېیمې ته واوښتې هغه کې هم په همدې ډول د ګورې مساوي n اوس ګوره چې کله درېیمې میاشتې ته لاړې نو مساوي n قوس شروع د دې دویمې میاشتې د اخري ته به ورځې داسې نه چې بیا اولې ته تللی په دغه ترتیب ښکته لاړ شي مخته نورو میاشتو ته د دې ګټه څه ده فرض کړئ په دلته یو ورځ پیسې تا ورکړې صرافي ته نه و راغلی باندې ته روانې ویې لیدلی چې ولا ما دومره پیسې په کار دي تا په یوه ځای کې ورکړلې خو تا نه یې لیکلې دې نه دي نو دلته فرض کړئ 10 میاشتې حساب شوی ده تا ته اوس در یاد شه یا هغه درته وویلې که نه مسلمان سړی و چې ورکې ما پیسې خو کمې پاتې دي 100,000 فرض کړه ته زیاتې ما ته راکړې 100,000 تا ورکړې تا نه دي لیکلې نو هغه دلته چې کله ته ورسې که چېرته به راجستر کړي نو ټولو میاشتو کې به حساب بیا برابر دی که نه دلته دا سیسټم دی جوړ انټر یې کړه ډایرکټ په اتومات ډول وګورئ ټول سیسټم چې کوم د درېیمې څلورمې تر اخرې میاشتې پورې په اتومات ډول دغسې درته سم شي او د ده اخري بقایا به توکي فعلا تاسو ته څومره پاتې دي د دې نه پس یو فنکشن وایي یو فنکشن ده دلته اف وي دا الله تعالی دې موږ تاسو ټول تر اوسه ساعتي سودي نظام کې استعمالېږي ځکه یې پاس نوم د چا ورته لیکلی هربجن سنګ نو اف وی چې کوم دا لنډیز د فیوچر ویلیو فیوچر راتلونکي ته وایي فرض کړئ نن بانک کې لاړو که چېرې موږ 10% سود ورکوو ګټه ورکوو کوم چې ډېره ګټه ورکوي هربجن سنګ د هغه بانک باندې بیا ډېر رشت وي که نه نو دوی ورته وایي چې که داسې کار ده زه $15,000 د نن در کوم لا یې ورکړي نه دي صرف حساب کوي فیوچر ویلیو معلوموي $3,000 مې معاش ته $2,000 مې مصارف دي $1,000 هره میاشت پس در کوم د دې $15,000 کار خو اسانه ده که نه 10% موږ تاسې فارموله ویلې ډایرکټ یې رامعلوموو خو دغه $1,000 چې میاشت پس ورکوي دغه لږ ستونزمن کار ده هره میاشت پس دته $1,000 ورکوي نور نو 15 یې هغه ورکړه 1000 به میاشت پس ورکړي د $1,000 به د 11 میاشتو حساب کېږي که کال پسې معلوموي او همدغه رقم د 2 میاشتې پس چې کوم $1,000 ورکوي د هغه به د 10 میاشتو حساب کېږي د 3 میاشتې وروسته چې کوم $1,000 ورکوي د هغه به د 9 میاشتو حساب کېږي په همدې ډول به مخته ځي نو دا بیا ستونزه جوړوي دا به څه رقم حل کوو
دې لپاره به راشي دلته مې هغه ریټ لیکلی دی خو ریټ مې فعلا ما نه لیکلی دی لس او څو میاشتې پس 12 میاشتې پس پیمنٹ څومره ده دومره ده پریزنټ ویلیو پی وی پریزنټ ویلیو موجوده څومره پیسې دي هغه دومره فارمولې ته راځو مساوي اف وی قوس شروع دغه ریټ اول ته چې ریټ وکړه ریټ به تقسیم کې به د 12 باندې کاما نمبر اف پیریډز دا به بیا انتخاب کې نمبر اف پیریډز بیا به کاما ورکړي بیا ته پریز لري پیمنٹ او پریزنټ ویلیو به دواړه په منفي کې راخلي اول ته چې پیمنٹ نو منفي دغه کاما بیا منفي پریزنٹ ویلیو قوس سے بند انټر دا اصول دي منفي کې بیا اخلي که جمع کې واخلي بیا منفي ته جواب دي دا ګډوډېږي نو راځو اوس هربجن سنګ ته څومره سود کې پاتې څه که نه پر په درې حالت نه کې که $15,000 فرض که هغه ورکړه هغه اول سر کې هره میاشت پسې $1,000 ورکړل $11,000 دغه شول دواړه مې سره جمع کړي دلته دومره جوړ دا پیسې هغه پیسې چې ده ورکړې دي نغدې مساوي اوس دته څومره کې پاتې دي مساوي دې نه به منفي کې دغه انټر دومره د دې نه پس چې کوم د دې باندې زم نه پوهېږم تاسې به دا څنګه خبرې وکړه څوک چې په اقتصاد کې اکاونټینګ وغیره شی هغه ښه په پوهېږي زه نه به پوهېږم نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ما ولې دلته جوړ کړي دي تاسې لپاره داسې عادي جدول دې لپاره مې جوړ کړي دي چې که چېرته څوک اقتصاد اکاونټینګ وغیره چې وایي او زده یې وي نو هغه یې ځان ته په ایکسل کې هم جوړولی شي د جورنال لیجر ټرایل بیلنس پیټي کیش بک دا په اقتصاد کې څه کتابونه دي که کتابچې دي صحیح ده او دا ما چې څنګه جوړ کړي دا موږ ته استاد چېرته ویلي وو ښه پوهېږم زم نه موږ اقتصاد کار نه ده ګوره خو راځم سرسري رڼا به ته په واچوم نو تاسې هم کېدای شي مغزه په خلاص نه شي ځکه زه هم ښه نه به پوهېږم او کېدای شي کې تغیرات هم راغلي وي ښه نوښتونه ضرور نه چې هوبهو دغه رقم دي وي نه تاسې کله اقتصاد وایي بیا اندازه ته لګېږي دي کې نور څه پرمختګ خو کېږي که نه نو دا شاوخوا 10-12 کاله مخکیني شیان دي دلته به خامخا د عمر پرمختګ کې راغلي مثال یو کس کاروبار شروع کړي په دې تاریخ باندې دا یې سرمایه پکې ولګوله دا په کریډټ کې لیکل کېږي دا کریډټ چې دا ټول دلته جمع کېږي او همدغه رقم ګوره سم فنکشن په اپلای ده H5 نه H18 پورې H5 دغه ده 18 دغه ده دې پورې ټول جمع شوي دلته دا پیسې په څه شي لاړې کیش پرچیز ټیبل کمپیوټرز وغیره وغیره دې باندې لاړې دا بیا دلته لیکل کېږي دا دلته جمع کېږي چې کله دوی راشي وایي چې داسې ویل کېږي چې دوی دا بیلنس ته ګوري دغه ځای کې توازن ته یې ګوري مثال دغه 10,000 دلته نه دي رسېدلی نو دوی دلته راشي ولا ستونزه شته حساب کې څه ستونزه ده 10,000 څه شوې ښه دلته چې وګورې یو ښه په 10,000 رسولي نه دي حساب برابر همدغه رقم په دې لیجر کې هم د بلې کې وایي اضافه ده سره چې بیلنس هم کې راغلی د ریفرنس وغیره شي پکې اضافه شوي نور زه هم نه پوهېږم وګورئ ما هم 2014 کې جوړ کړی ده ښه کنټرول سیمیکالن سره هغه رقم کې پروت ده تاریخ هم ټرایل بیلنس دې باندې موږ رڼایي واچوم دومره رڼایي په واچوم چې دا هغه پیسې دلته لیکل کېږي چې هغه یو معین وخت کې مصرفېږي لکه میاشت پس کرایه راځي دې ځای میاشت پس معاشات راځي د کارکوونکو میاشت پس بیلونه راځي وغیره وغیره د دې نه پس یو بل هم ده کې پیټي کیش بک پیټي کیش بک کې بیا لږ رڼایي به دلته په واچوم په دې کې چې کومې پیسې مصرفېږي مثال قلمونه باندې څومره په ټوله میاشت کې لاړې دومره د قلمونه راوړل دومره مالیه ورکړله دومره د کارټریج استعمال دا پیسې بیا د هر یو د آیټم لپاره یو کالم جوړ دی دې کالم فایده دغه ده مثال خوراک باندې دغه میاشت کې څومره پیسې لاړې په دې کارټریج باید دلته لیکل شوی وی ریفرنس مې کې لیکلی د ټریول سفر باندې ځینې مؤسسات چې کومه دي هغه لري دا ترانسپورټ موټر لري که تیل یې څومره پیسو اچولي ډیزل وغیره او موبلین هغه دلته لیکل کېږي همدغه رقم پرنټ سټیشنري مطلب قرطاسیه باندې څومره پیسې تللې دلته جمع کېږي دا بیا هر یو دلته جمع کېږي دوی چې راشي دې فایده دا ده چې میاشت په اخر معلومات اوسي قرطاسیه باندې څومره پیسې لاړې په تیلو څومره لاړې نورو باندې څومره لاړې خوراک باندې څومره لاړې او په دغه ځای کې بیا دوی بیا موازنې ته دلته ګوري دغه دواړه دا پین چې کوم ده دا دلته یو سم فارموله ده F5 نه K5 پورې دا ټول دلته کې راجمع شوي دي
چې کله دلته کوم پیسې مثال نه ورسېدلې د 4.5 کنه د لرې کړلې هلته هم ګوره صفر شولې دلته هم فرق کې راغی دوی ګوري چې کوم ځای کې غلطي دي ښه دغه ده دا هم دلته نه دي لیکلي نور زه نه به پوهېږم نور اقتصاد اکاونټینګ څوک چې شیایي حسابداري وغیره د دې هغو کار بس عزت الله څه شي دغه شیان شته که نه شته نور راکړه زه به پوهېږم چې چېرته استعمالېږي څنګه استعمالېږي چېرته دي څویم سمسټر کې دي او هسپتال لپاره به ډیټابیس کې ژوند سبا جوړو انشاءالله